خوندور ته په انګلیسي کې delicious وایي. delicious یعنی خوندور. بې خونده ته په انګلیسي کې tasteless وایي. tasteless یعنی بې خونده. ترش ته یا هم تریو ته په انګلیسي کې sour وایي. sour یعنی ترش. خوږ ته په انګلیسي کې sweet وایي. sweet یعنی خوږ. مالګین ته په انګلیسي کې salty وایي. salty یعنی مالګین. تریخ ته په انګلیسي کې spicy وایي. spicy یعنی تریخ یا هم توند. غوړ یا هم غوړ لرونکي ته په انګلیسي کې greasy وایي. greasy یعنی غوړ. لعاب لرونکي ته یا هم اوبه لرونکي ته او یا هم خوندورو خوړو ته په انګلیسي کې juicy وایي. juicy یعنی خوندور خواړه. bitter دا څه معنا دوستانو؟ د دې معنا تاسو په کومنټ کې راته ولیکئ. که غواړئ چې د انګلیسي ژبه په دومره اسانۍ سره زده کړئ نو زموږ پاڼه حتما در سره فالو کړئ.